السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ وستئ او د صحت جامې پرتن وي. مونږ نن یو ځل بیا ستاسو په حضور کې حاضر یاستو د ایډیټ زون چینل له خوا نه د یوې نوې ویډیو سره، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ استئ. ملګرو، نن به تاسو مونږ دا وښیو چې څنګه کولی شو په کمپیوټر کې پښتو ژبه ور اضافه کړو یا د خپلې خوښې یوه ژبه ور اضافه کړو. که کمپیوټر کې ستاسو فرسټ اف آل چې کوم ژبه یې هغه انګلیسي وي، نو موږ غواړو چې یوه نوې بله ژبه ور اضافه کړو، پښتو یا فارسي یا اردو هره کومه بله ژبه چې وي. نو په دې باندې شروع کوو چې څنګه کولی شو دغه کار ترسره کړو. در سره مخکې به تاسو راشئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې بیا لانګویج باندې تاسو کلیک وکړئ. لانګویج باندې چې کله کلیک وکړئ، بیا دلته اپشن دی اډ ا لانګویج، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دې کې به ټول هغه ژبې تاسو ته راوړي، د نړۍ ټولې هغه ژبې تاسو به دې کې خپل د خوښې ژبه سلیکټ کړئ، انتخاب به کړئ او بیا به اډ کړئ. زه راځم پښتو ژبه ورته انتخابوم، پښتو ژبه او فارسي یا دري ژبه. دغه پښتو ژبه ده، دې باندې به کلیک وکړئ او دلته دغه اپشن چې ګورئ اډ، په دې باندې به تاسو څه وکړئ، کلیک به وکړئ. دې سره به دغه پښتو ژبه په ستاسو کمپیوټر یا کیبورډ کې چې اضافه شي. کیبورډ لیاوټ پښتو افغانستان دا به اضافه شي. غواړم یو بله ژبه هم ور اضافه کړم د خپلې خوښې. راځم دلته بله ژبه ور اضافه کوم، هغه غواړم دري ژبه ور اضافه کړم. د دري ژبه باندې کلیک وکړئ او دلته ګورئ تاسو مطلب که دا نور ژبه تاسو وګورئ دلته لکه زه درته یو ژبې وښیم، دا کوم چې درې نښانه پکې دي عربي ژبه کې، دا کم درې دغه چې دي که نه پکې ده ګورئ 1 2 3. مطلب دې نه دا ده چې عربي ژبه کې یعنې 3 ډوله عربي ژبې دي. دې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به ټول دغه عربي ژبې راواړوي چې الجزایر والا ده، بحرین والا، مصر والا، کومه ژبه تاسو غواړئ، عراق والا، اردن والا، کویت والا، لبنان والا، بېلابېلې لهجې دي پکې، عربیه والا، هر چې تاسو غواړئ په دې کې ده. مطلب د دې دا دی چې دې کې نورې دننه ژبې موجودې دي او چې کوم داسې یوازې یو ده شټي یو تصویري، نو دې کې به یوه ژبه موجوده وي، یعنې خالص یوه ژبه ده. نو په دې ډول باندې تاسو کولی شئ چې کمپیوټر کې خپلې خوښې ژبې ور اضافه کړئ. د دې سره څنګه تاسو ګورئ پښتو هم ورسره ما اضافه کړه او کولی شئ نورې ژبې هم ور اضافه کړئ. که ویډیو خوښه شوې وي دوستانو، ویډیو در سره لایک کړئ. که زموږ چینل هم تر څو نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.